ننګرهار کې د پښتو ادب ځلانده 15 ستورو له ډلې د پوهاند صدیق الله رښتین د زوکړې سلمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه چې په دې مراسمو کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ترڅنګ د ادب او فرهنګ مینوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومند یادو مراسمو ته د وینا پر مهال یادونه وکړه چې پوهاند صدیق الله رښتین دې ټولنې ته د پښتو ژبې ترڅنګ په نورو ژبو هم چاپ او ناچاپ اثار د ګټې اخیستنې په موخه پریښي دي. پوهاند صدیق الله رښتین یو له د ادب په ډګر کې یو له ځلانده ستورو څخه و چې ډېر علمي اثار لري. د 200 شاوخوا کې علمي کتابونه، د 800 شاوخوا کې علمي مقالې لري. دوی نه تنها دا چې په پښتو بلکې په اردو، عربي او فارسي ژبه باندې کاملا تسلط درلودو او ډیری علمي څېړنې او ژباړې د هغوی څخه هم کړي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي ویل داسې علمي ستورو او سټو د نمانځلو موخه دا ده چې نوي نسلونو ته د هغوی په اړه معلومات ورکړي. دوی هغه افکار چې دي، که هغه کتابونه دي، که هغه بېلابېلې برخې دي، دا عامې کړو. خو متاسفانه د دې لپاره داسې خاص څه نه دي شوي او دوی باید عاموالو لپاره موږ کار وکړو، لګیا یو انشاءالله کار کوو ورته. دا وړوکی کار نه دی چې د فکر څنګه عام شي، د کتاب څنګه عام شي. لوی کار او لوی امکاناتو ضرورت دی، خو موږ یې په عملي کولو او پلي کولو کې لګیا یو انشاءالله کار کوو. د پوهاند صدیق الله رښتین مشر زوی فضل الله رښتین وایي پلار یې د پښتو ادب د بډاینې او غني کېدو لپاره ډیر کار کړی او نوي نسل ته ګڼ شمېر د مثبت فکر جوړونې اثار پریښي دي. رښتین صاحب په دې وطن کې د ځوانانو او د خلکو سیاسي بیداري غوښتله چې سیاسي بیداري په دې کې پیدا شي او د هغه په فکر، د هغه په نظر باندې سیاسي بیداري یا سیاسي فکر هسې نه پیدا کیږي تر څو چې تعلیم رشد نه کړي، علم مخکې نه تللی. په همدې حال کې یو شمېر د ادب مینوالو د پوهاند صدیق الله رښتین په اړه خپلې خاطرې شریکې کړي او په وینا یې پوهاند رښتین او د پښتو ادب نورو ستورو د ادب قوي بنسټ ایښی او نوی نسل باید د دوی لاره تعقیب کړي او دغه بنسټ لا پیاوړی کړي. چې د ژوند موږ لپاره یو د ادبي تحقیقاتو یو آغاز و، همدغسې د علمي او تحقیقي او انتقادي لیکنې هم زموږ په ادبي چاپیریال کې د یوې ماڼۍ د تیږې د ایښودو ویاړ. رښتین صاحب یو لوی استاد و، پوهنتون استاد و، پوهاند و، ژبپوه و، ګرامرپوه و، ادبپوه و او د ننګرهار په اړه باندې همدارنګه د ډېرې زیات سفرنامې هم لیکلي. سفرنامې په خپله تخلیق دی او د یو رومان او د ناول نه زیات ارزښت لري. د یادولو ده چې پوهاند صدیق الله رښتین د پښتو ادب د 15 ځلانده ستورو څخه یو دی چې په دې برخه کې د ډیر کار کولو له امله د ادب د ستورو په ډله کې راغلی او د ادب مینوالو په زړونو کې ځای لري.